یو ښځه خاوند یو بل سره ډېر زیات محبت لره، ډېره مینه وه. د ښځې او د خاوند دونه محبت و چې د هغې مثالي محبت دی. ښځه سخي ده او خاوند یې شوم دی، او قانون دا دی چې دا خاوند کله شوم او ښځه سخي که نه، نو دا ښځه د خاوند نه پټه خپله سخا کوي، او دا د خاوند نه پټه خوري ما، خو دا خاوند سپیره وایي ګنې بس موږ همدغه مرچکي او ټماټر ټکو، د هغه هسې ژوند تبئ. نو سړی شوم دی، ښځه سخي ده، ناستې روټۍ ته روټۍ خوري. سوالګرې اواز وکړ اوږیم خیر راوړی خدای مو بخښه. د ښځې سخي وه، زر یو پلیټ راواغېسته، روټۍ راواغېسته او د هغې نه لږه ترکاري راواغېسته. خاوند ورته څه کوې؟ وایي د سوالګرې راوړم. کښېنوئ، سوالګري راوړئ. د پلار د کوره دی راوړی، زما پې بیخ ووته، زه لګیا یم په نورونو مزدورۍ کوم او ته یې ویشي. نیکبخته دا نه کمیږي، زه به لږه وخورم. سوالګری دی الله ودرولی دی، الله په دې قادر دی چې سبا مونږ هم داسې ودرولی شي بل ته. نه کښېنه، نه به ورکې، پلار د کوره ورکوه. غصه شو سر، سوالګری غریب لاړ. د دواړو پس خبره روانه شوه چې د سړي د خپلې ښځې له طلاق ورکړ. او ښځه په دې علاقه او په دې وطن کې داسې ښځه وه چې دومره ښایسته او خوبصورت او با اخلاقه ښځه بله نه وه. د مالدار کور هم خوی هم ښه دی، اخلاق هم ښه دي، حسن هم پکې شته، هوښیار هم ده. بس طلاق ورکړ. طلاق یې ورکړ، دې ښځې بره کلي کې پورې کلي کې بل خاوند، دې بل خاوند مې ډېر خیال ساته، دې بل مې ډېر قدر کاو، د هغه مخکني نه. خو مخکني کې شوم خو ډېر زیات، خو هغه کې چې کومه مینه وه نو هغه په دې کې نه وه. خو دې مې قدر کوي، عزت مې کوي، احترام مې کوي. ښه ډوډۍ ته ناست شو، ډوډۍ خورو. هم اقص یو سوالګري دروازه کې اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه، د خدای په نامه. زه خو پوهیم چې هغې خاوند سره خو زما هم په دې روانه راله او خبره طلاقو ته ورسېده. نو که دا ډوډۍ اوس زه والم نو هسې نه ده سره مې جنجال جوړ نه شي او نوبت طلاقو ته ونه رسي. نو لږ غلی وم، دا خاوند ما ته ویې دې سوالګري له یو نوړی روټۍ نه ورکې. خوشحاله شو، روټۍ مې راواغېسته، ترکاري مې راواغېسته. سوالګري بیا آواز وکړ، دروازې له ورلم چې مې وکته دې ښځې په منډه واپس راله. ترکاري سوالګري ته کېښوده او په منډه واپس راله او د سترګو نه اوښکې روانې دي بیګي. خاوند ته یې ولې؟ وی یو ناشنا ده، ته ونه وې؟ وی څه ناشنا؟ وی دا خو زما هغه زوړ سپېره خاوند و، دا خو هغه و سپېره چې زه یې ولیدم سترګو نه اوښکې روانې دي او جاړي، درک نه لګي. اوږې تږې نار نور بچي نار، خو هغه و سپېره هم جړل، ما سترګو نه هم اوښکې ورته راغې. دا ناشنا خبره مې ولیده. خاوند ورته وي دې نه ناشنا راته ووایم؟ وی دې نه به څه ناشنی؟ وی هغه چې چغه درته چاوالې وه او ستا او د دې خاوند پې جګړه راله او خیر راوړی. ازوما دا د الله نظام دی، د الله قدرت دی او د الله شان دی. تؤتی الملک من تشاء، چاله چې وغواړي بادشاهي ورکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله چې ته وغواړي عزت ورکړي، چې ته وغواړي ذلت ورکړي. الله په هر څیز ته قادر قدرت لري.